که تاسې دا نښې لرئ نو امکان ډېر دی چې تاسې ته شاټي کوي. د شاټي نښې د کمر لاندې سخت درد د یوې پښې نه تر پښو پورې ښکته ځي، د ران یا پندغالي سوځېدنه، پښه بې حسه کېدل یا کمزورېدل، د ناستې یا ولاړې سره درد زیاتېدل، د تلو په خورولو کښې د کرنټ غوندې چک چک، قدم وهل ګرانېدل، د کمر نه ښکته د اور غوندې درد که دا نښې تاسې محسوسوئ. دا خالص شاټي درد دی. که تاسې قدرتي او هربل علاج ګورئ نو د حکیم محمد امین راولپنډۍ د شاټي او اعصابي دردونو لپاره خاص هربل کورس لري. دا علاج قدرتي محفوظ او د اعصابو لپاره ډېر ګټور دی. ډېرو خلکو پرې ښه نتیجه اخیستې ده. ولې د حکیم محمد امین علاج ګټور دی؟ د شاټي عصب فشار کموي، اعصاب نرموي او د بدن دوران ښه کوي، د ملا او پښو کمزوري ختموي، پخواني او سخت دردونه آراموي. د کیمیکل نه بغیر قدرتي شفا ورکوي، اوږده درد ختموي او حرکت اسانوي. د مشورې لپاره اړیکه 0333 52035553 0300 52035553. د شاټي احتیاطي خبرې: ډېر وخت په یوه ناسته مه کښېنئ. د روند وزن مه پورته کوئ. د یخې ناستې نه ځان وساتئ. هره ورځ لږ قدم وهئ. د کمر لپاره ګرم ټکیا استعمال کړئ. درد نرموي او اعصاب آزادوي. په سخت فرش یا چوکۍ اوږده ناسته مه کوئ. د وزن خیال وساتئ. د شاټي کورني او طبي ټپس: 1. زیتون تیل اوږه لږ تیل لږ ګرم کړئ، د اوږه سره یې ګډ کړئ. هر ماښام د کمر لاندې او پښه پرې ښه مساج کړئ. ډېر زر آرام ورکوي. 2. د اجواین بخار او به ګرمې کړئ. اجواین واچوئ. بخار د کمر او ورون سیمې ته ورکوي. سوځېدنه او درد کموي. 3. کلونجي تیل هره ورځ د ملا لاندې برخه پرې نرم مساج کړئ. اعصاب ریلکس کوي. کلونجي تیل او زیتون تیل تاسې د قیومي دواخانو نه په اسانۍ ترلاسه کولی شئ او کور کښې ناسته د ټول پاکستان نه یې غوښتی شئ. 4. بادام، اخروټ او نور مغزات د اعصابو لپاره قدرتي طاقت ورکوي. 5. نرم ورزش. سخت ورزش مه کوئ. یوازې نرم حرکات وکړئ چې عصب پرې خلاص شي. اخر خبرې: که تاسې د کمر نه تر پښو پورې د اور سوځېدو او کرنټ غوندې درد نه ستړي شوي یئ نو قدرتي هربل علاج تاسې ته ډېر زر راحت درکولی شي. د حکیم محمد امین تجربه لرونکی هربل کورس په سلګونو خلکو ته فایده ورکړې.